د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستره محکمه په یوه خبرپاڼه کې وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوه ښځیناو په ګډون 10 تنو ته د غلا، زنا، لواطت او بد اخلاقۍ په تور تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثاني سره کتلي دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه لیکلي په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او بېلابېلو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. چین کې د اسلامي امارت سفیر بلال کریمي د هووې کمپنۍ له امیر رئیس هنګ منګ فنګ سره لیدلي دي. چین کې د افغانستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې هنګ منګ فنګ ویلي په افغانستان کې د آزاد سوداګرۍ پراختیا په موخه لوجستیک مرکز جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیواله دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین د استازي مرستیال کنګ شوانګ ویلي چې که څه هم افغانستان له ګڼو بشري، اقتصادي او ترهګریزو ننګونو سره مخ دی، خو د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې دغه هیواد کې کورنی وضعیت ښه شوی. ګنګ شوانګ د افغانستان په اړه د امنیت شورا ناستې ته ویلي چې د کړکېچ ماتولو او د افغانستان باثباته پرمختګ د مثبت رول لپاره باید له دغه هیواد سره عملي همکاریو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله اخوندزاده له ایراني پلاوي سره لیدلي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې د ترانسپورتي لګښتونو کمولو، د دوه اړخیزو ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا او ځینو نورو موضوعاتو په برخه کې د اسلامي امارت او ایراني تخنیکي پلاوو ترمنځ د هوکړو په اړه خبرې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8565 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د یاد سازمان په خبره ده د 2022 کال د خپرو شویو شمیرو په پرتله 60% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شویو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز نهمه ناحیه کې د څه باندې $318,000 په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې ده. د یاد ولایت د اقتصاد ریاست ویاند رسنیو ته ویلي چې د ښوونځي دغه ودانۍ د مرکز په نهمه ناحیه کې د میانکو ابتدایه ښوونځي لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ چې $318,000 لګښت پرې راغلی جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د نوي ښوونیز کال پیلېدو او د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیزونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې نجونې باید هیڅ کله هم ښوونځي ته له تګ محرومې نه شي. میتیو میلر په یوه خبري ناسته کې دغه راز ویلي چې امریکا په هر فرصت سره پر طالبانو غږ کوي څو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو د نورو مهم خبرونه مو همدومره وو.